د افغانستان اسلامي امارات دفاعي ځواکونو د ردالظلم عملیاتو په لړ کې تېره شپه ننګرهار، کندهار، کونړ، پکتیا او خوست ولایتونو کې فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځي رژیم ګڼې پوستې له منځه وړي او پکې میشت د پوځي رژیم لسګونه عسکر یې وژلي دي. د ملي دفاع وزارت ویلي چې د دغه عملیاتو په لړ کې افغان ځواکونو د ننګرهار په مومندري او لالپورې ولسوالیو کې د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي رژیم 2 پوستې فتح کړي او په دغه پوستو کې یې میشت ټول عسکر وژلي دي. همدارنګه افغان ځواکونو د مومندري ولسوالۍ په اړوند کې د پاکستاني پوځ یوه کشفي ډرون الوتکه هم رانسکوره کړې ده. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي ویلي د یادو عملیاتو په دوام د کندهار په خورابک ولسوالۍ کې د فرضي کرښې په امتداد د پاکستاني پوځ یوه پوسته له منځه وړل شوې او شاوخوا 13 پاکستاني سرتیري پکې وژل شوي دي. د نوموړي په وینا د کونړ او ننګرهار اړوندو د فرضي کرښې په امتداد کې هم 6 پاکستاني سرتیري په نښه شوي او د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کې هم یوه پوسته د افغان ځواکونو لاسته ورغلې ده. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي رژیم 15 نورې پوستې هم له منځه وړل شوي او له هغه څخه یو شمېر پوځي تجهیزات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. په ورته مهال په دغه ولایت کې د یوې پاکستاني کشفي ډرون د نسکورېدو خبر هم ورکړل شوی دی. همداراز د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ په اړوندو کې هم د پاکستاني ملیشو پر پوستو د افغان ځواکونو بریدونه ترسره شوي دي. افغان ځواکونو د ردالظلم تر نامه لاندې دغه انتقامي عملیات د پاکستاني پوځي رژیم د وروستیو تیریو په غبرګون کې کړي چې په ځینو استقامتونو کې دغه عملیات لا هم دوام لري.